بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالۍ ماشومانو. د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. نن موږ تاسې د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت په اړه غږیږو. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ریاضي استاد. موږ تاسې د درسونو د 20مه برخه ده. په تېر درس کې مو تر دې دمه د اتحادي عملیې په اړه غږېدلي وو او همدارنګه د بدلون یا تبدیلي حالت په اړه غږېدلي وو. صحیح ده، په هغه کې یو مشکل نه درلوده. که صحیح هېڅ مشکل ونه درلوده، راځئ چې د نن ورځې درس هم موږ تاسو وکړو. ستاسو د کتاب 12مه پاڼه ده. صحیح ده، کتابونه خو در سره ده، کتابچې، قلم، هر شی به مو تیار وي. صحیح ده، چې درس درنه تېر نه شي. ښه، د صفر خاصیت څه ده په جمع کې؟ په دې په اړه کې څه معلومات لرئ؟ دلته زه تاسو ته لیکم، تاسې خپلو کورو کې ولیکئ. د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت، د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت. جمع په عملیه کې څه خاصیت لري؟ صفر. اتحادي او بدلون خاصیتو په باره کې وغږېدو. که چېرې موږ تاسې دوه عددونه ولرو، موږ تاسې ځایونه سره بدلولی شو. که چېرې موږ تاسې درې عدده ولرو، په خپلې خوښې دوه عدده اول جمع کوو او بیا حاصل یې د دریم عدد سره جمع کوو. دا اتحادي خاصیت شو. نو صفر څه خاصیت لري؟ معلومات لرئ پکې؟ ښه ده چې معلومات لرئ، او څوک چې معلومات نه لري ښه غوږ ورته ونیسي. که چېرې د یوه عدد سره له یوه عدد سره صفر یا صفر له یوه عدد سره یا صفر له یوه عدد سره جمع کړو، د جمع حاصل په خپله هماغه عدد دي، توپیر نه پکې راځي. د جمع حاصل په خپله هماغه عدد پاتې کېږي. او د جمع په عملیه کې کوم بدلون نه راولي. د جمع په عملیه کې کوم بدلون نه راولي. څه مې وویلې؟ که چېرې موږ تاسې له یوه عدد سره صفر یا صفر له یوه عدد سره جمع کړو، د جمع حاصل په خپله هماغه عدد پاتې کېږي او د جمع په عملیه کې کوم بدلون نه راځي. څه معنی لري؟ که چېرې زه تاسې ته ووایم چې د 5 سره صفر جمع کړئ، نو حاصل د جمع به څه شي؟ خپل هماغه عدد به په عدد سره به هماغه عدد په خپله پاتې کېږي او کوم بدلون نه کې راځي. او که چېرې صفر د عدد سره جمع کړئ، بیا هم هماغه خبره ده. صفر جمع 5 څه کېږي؟ 5 پاتې کېږي، هېڅ کوم بدلون نه کې راځي. که چېرې له دې نه زیات عدد ولرئ، یو زیات صفرونه ولرئ، بیا هم توپیر نه پکې راځي. تاسې اوس دغو مثالو ته غوږ اوسئ. که چېرې زه اوس تاسو ته ولیکم چې 95 جمع صفر، ښه څو کېږي؟ 5 جمع صفر، 95 جمع صفر بیرته 95 کېږي. صفر جمع 95 څو کېږي؟ صفر جمع 95 څو کېږي؟ بیرته 95 پاتې کېږي. ولې؟ دا ولې داسې ده؟ تاسې څه نظر لرئ؟ که چېرې زه اوس تاسو ته مثلا تاسو سره مثلا 5 مڼې وي، یا مثال د خبرې تاسو موټرک لرئ که نه، او یا هم کتابونه لرئ یا قلمونه لرئ، 5 قلمه مو در سره دي، 5 قلمه لرئ. زه تاسو ته هېڅ نور قلمونه در نه کړم، تاسو قلمونه به څومره شي؟ قلمونه به مو 5 سي وو، 5 پاتې سي. او که به تاسو لازم کتابچې ولرئ، زه تاسو ته هیڅ کتابچې درکړم، څو کتابچې مو زیاتېږي؟
کتابچې مو نورې نه زیاتېږي ښایي څو کتابچې سره پاتې کېږي هماغه کتابچې چې مخکې سره پاتې وي هغه اوس هم شته. صفر هم په ریاضي کې همدغسې معنی لري. صفر یعنې خنثی، صفر یعنې خنثی. په جمع کې همدغه خاصیت لري. که چېرې موږ تاسې عدد د صفر سره جمع کړو یا صفر د هغه عدد سره جمع کړو نو په هغې کې هېڅ کوم توپیر نه راځي. دلته مې تاسو ته د مڼو مثال درکړی، د کتابچو د قلم مثال مې درکړی. تاسو دا مثالونه وګورئ، هر چېرته یې عملي کولی شئ. که غوږ ورته ونیسئ یا بیا تاسو ته وایم د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت که چېرې له یوه عدد سره صفر یا صفر له یوه عدد سره جمع کړو د جمع حاصل په خپله هماغه عدد پاتې کېږي. د جمع په عملیه کې کوم بدلون نه راځي. دلته اوس تاسې ګورئ 5 جمع صفر دي 5. داسې ګمان وکړئ چې دا 5 هماغه تاسو 5 قلمونه وو، 5 قلمونه مو درلودله او صفر نور قلمونه مې درکړه. څومره مې درکړه؟ یو مې که دوه که درې؟ نه، صفر مې درکړه. صفر هم خپله یو عدد ده، صحیح ده. نو صفر نور قلمونه مې درکړئ، تاسو قلمونه څو پاتې کېږي؟ څو زیاتېږي؟ هماغه 15 چې وو 15 پاتې کېږي، نور نه زیاتېږي ځکه چې صفر قلمونه موږ تاسې نه لرو، یعنې چې موږ تاسې قلم نه لرو. او که چېرې مثلا هسې صفر قلمونه ولرئ، زه اوس مثلا ځان سره مې موټر مثلا نه لرم، د ما څو دانې موټر دي؟ صفر دانې موټر د ما دي. د ما اوس مثلا صفر دانې مثلا زرې موټر مې دي، صفر دانې اوس باغونه مې دي، صفر دانې کورونه مې دي. څو دانې کورونه مې دي؟ 8. صفر په دې معنی چې یعنې ته نه لرې. او همدارنګه په ریاضي کې که چېرې تاسې صفر جمع کوئ د یو شي سره مو هېڅ ورسره جمع هم که بېرته هماغه حالت خپله پاتې کېږي که نه؟ دې کې خو هېڅ مشکل نشته، ډېر اسانه خاصیت ده. اوس مثلا 95 سره مو صفر جمع کړو 95 په خپله 95 پاتې کېږي. او که بیا برعکس مثلا ته صفر دانه موټر لرې، تا ته 95 دانې موټر راکړه درکړي، څو دانې موټرونه دې زیاتېږي؟ 95. صفر کوم توپیر نه شي راوستلی، 95 خپل عدد به په خپله لیکې. او که چېرې موږ تاسې له دوو عددونه زیات ولرو او یا یوه صفر نه زیات صفرونه ولرو بیا څنګه؟ بیا څه مشکل پیدا کېږي تاسو ته؟ هېڅ مشکل نه پیدا کېږي. صفر په جمع کې خنثی دی، هېڅ کوم توپیر نه شي راوستلی. په ضرب کې په طاقت او په توان کې توپیرونه راوستلی شي، صحیح ده، خو په جمع کې هېڅ توپیر نه شي راوستلی. په ضرب کې د صفر خاصیت په اړه بیا وروسته تاسې ولولئ، خو اوس تاسې په جمع کې د صفر خاصیت په اړه دومره پوه شئ چې صفر په جمع کې هېڅ کوم تاثیر نه لري. دغو مثالو ته هم غوږ شئ او راسره حل یې کړئ. تاسو مثلا لرئ سل جمع زر جمع صفر جمع 211. دا څو کېږي؟ زر جمع صفر جمع 211. ښه، زر جمع زر خو 2000 کېږي که نه؟ اتحادي خاصیت نه ول ګټه ترې اخیستلی شو، دلته قوس ورته کېښودلی شو، د 2 سره جمع کړو کېږي 2000. دلته هم داسې موږ تاسې دا کار کولی شو، اتحادي خاصیت نه ګټه اخلو. صفر جمع 211 څو کېږي؟ صفر جمع 211 څو کېږي؟ صفر جمع 211 هماغه ده، هماغه خپل عدد بېرته پاتې کېږي. صفر کوم توپیر نه شي راوستلی. صفر جمع 211 څو کېږي؟ مثبت علامه دلته راکښته کوو 211 پاتې کېږي. پوه شویه؟ صفر هېڅ کوم توپیر یا تغییر نه شي راوستی. موږ تاسې په افاده یا په عملیه کې مشکل نشته دلته که نه؟ راځئ څخه نور سوالونه هم حل کړو. ښه، دویمه بېلګې ته اوس تاسې فکر ونیسئ. 500 جمع صفر جمع 600 جمع صفر. ښه، دا اوس څه کېږي؟ 500 جمع صفر، صفر جمع صفر صفر، صفر په خپله 500. صحیح ده. دا په عمودي شکل کې تاسې ولیکئ، تاسو ته ډېر اسانه معلومیږي چې 500 تاسې لرئ که نه؟ صفر ورسره جمع کوئ، صفر جمع صفر څو کېږي؟ صفر کېږي. 8 جمع 8
هیڅ مشکل هیڅ تغییرات نه کې راځي څه د بل صفر راکوزوو 15 هم دلته راکوزوو 1500 خپله دلته پاتې کېږي جمع 600 جمع صفر څو کېږي 600 ښه اوس 1500 جمع 600 څو کېږي 1100 توپیر پکې راغی نه هیڅ توپیر نه ده پکې راغلی راځئ د درېیمه بېلګه هم حل کوو درېیمه بېلګه تاسې 0 جمع 800 کوئ او وروسته بیا 800 جمع 0 کوئ او په مجموع کې حاصل تاسې پیدا کړئ 0 جمع 800 څو کېږي 800 جمع دلته په قوس کې 800 جمع 0 سوی 800 جمع 0 څو کېږي 800 ښه 800 جمع 800 په مجموع کې 800 1400 او یا هم 1600 کوم توپیر پکې راغی نه که ښه غوږ ونیسئ چې له سره یوه تکرار راته کومه بیا به نو خپل درس پای ته ورسوم د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت که چیرې له یوه عدد سره صفر یا صفر له یوه عدد سره جمع کړو د جمع حاصل په خپله هماغه عدد پاتې کېږي د جمع په عملیه کې کوم بدلون نه راځي 5 جمع 0 5 پاتې کېږي 0 جمع 5 بېرته ما 5 دي هېڅ توپیر پکې نه راځي 95 جمع 0 95 او 0 جمع 95 95 یعنې صفر خنثی عنصر دی هېڅ توپیر نشي راوستلی په موږ تاسو په ژوند کې بیا صفر څه معنا ورکوي ما تاسو ته وویلې چې صفر یعنې هېڅ که تاسو خپل مثلا موټرکونه راټول کړئ او صفر نور موټرکونه پرې ور اضافه کړئ نو بېرته هماغه 95 پاتې کېږي او که چېرې تاسې غواړئ مثلا وروښه یې ستاسې کور نه لرئ خپل شخصي کور لرئ یا موټر نه لرئ بیا تاسې وایئ چې زه صفر کور لرم په لیکلو کې چې زه لیکه دی چې د احمد 2 موټرکه دي مثال نه خبرې د محمود 3 موټرکه دي د تا موټرک نسته هلته یې لیکي صفر پوه شولئ اخر درس مو زده کړی وي نو راتلونکي درس کې به مو تاسې د لوست د اتحادي د بدلون او د صفر خاصیتو په اړه په مجموع کې یو څو سواله حل کړو بیا به مو دا درس پای ته ورسوو نو هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي په خپلو کورونو کې ځان سره دا درس تکرار کړئ که څه مشکلات هم درلودل مو تاسې بیا راواستوئ الله په امان